د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا د طالبانو سره د سولې د خبرو د ځنډېدو وروسته طالبان په دوه ډلو ویشل شوي دي. قطري طالبان د افغان دولت سره وربند او بین الافغاني مذاکراتو ته تیار دي، خو بله ډله بیا مسلسل په جنگ اصرار کوي. د طالبانو په ډله کې دا انشاب یوه ورځ مخکې هغه وخت رامنځته شو چې د امریکا ولسمشر په کابل کې هغه برید سخت وغنده چې په کوم کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو. دغه برید طالبان هم په خپل منځ کې په دوه ډلو وویشل. د دوحې میشت طالبان اوس هم په مذاکراتو یقین لري او دا تمه لري چې د امریکا سره به د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي او بالاخره به د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله او د بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. خو بلخوا د افغانستان دننه هغه طالبان چې واګ یې د هیواد څخه بهر کنټرولېږي په دوامداره توګه په جنگ منتقي دي. دا جنگي ډله اوس هم په جنگ اصرار کوي. ښکاري داسې چې د کوټې او د پېښور شورا هم په خپلو کې یو نظر نه لري.